السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ښه به وي او د ژوند په مزو کې به وي. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری لقمان ساحل کیبي. تاسو به راسره نن د نایټ ویلا ګورئ. نو نن داسې راووتلو موږ خو روټۍ پسې راتلو، خو تاسو سره یو خبره اډ کړم چې په کویټه کې دلته چې سهار له جمعې ورځې نو زیارت په ماخوستن باندې دلته خلک راوځي، شور شرابه داسې چکرې وکرې دا وهي او ډېر ښایسته ماحول یې جوړ کړی. داسې کتلی شئ موږ خو روټۍ پسې بهر کې روان یو، خو داسې کتلی شئ چې دې ځای کې یو داسې مزېدار شانتې پارک لګي و. په دې ځای کې دا خلک یو بس ډېر شور شرابه یو، بس دوی دغسې یو انجای کوي. نو موږ ویل تاسو سره موږ پکې یو ویلاګ جوړ کړو او موږ خو بهر کې په روټۍ پسې راووتلو. موږ ویل ځه انشاءالله بل ټایم کې به تاسو سره موږ بیا ډېر بالکل صحیح تفصیلي باندې به سره موږ بیا ویډیو وکړو. خو داسې شټه موږ دا وکړله. نو دلته بیا ډېر موسم ډېر زیات ښکلی او خلک یې انجای کوي. نو موږ خو روټۍ پسې راتللو، تاسو ته مخکې ما وویل چې موږ روټۍ وړو. نو ملګري ویل راځه لږ سلات هم راوړو. نو سلات هم ترې راواخیستو، دا سبزۍ والا خواله راوړو، سلات هم ترې رااخیستلو. نو د دوی نه موږ سلات هم راواخیستلو او بیا داسې د ملګري پکې ویل چې نور سامان هم لګي. نو بیا راډو روټۍ والا خواته. نو روټۍ والا دا چې کوم کس دی نه موږ ډیلي روټۍ وړو، دا ډېر زیات ښه سړی دی او ډېر ګپ شپي دی. نو موږ د سره بیا کینو، ګپ شپ هم ورسره ولګوو او ډېر ساعت یې ورسره ناست یو. نو روټۍ موږ هم راواخیستله. بیا ویل دود والا خواته راغلو. موږ ویل دود له دوی سره دودو تپوس هم ترې وکړو. دوی ویل ما سره خو دود ختم شوي دي او مخې ته لاړ شئ، بل دی د هغه نه یې راولئ. نو بیا داسې روان شو، بل دی د هغه نه یې رالو. نو بیا بازار کې روان وو، ملګری هم راسه و، اجاز الحق صاحب و. او بس راځه ویل مړه نن به ډېر زیات لږ وګرځو او لا وختي هم ده. نو دلته تقریبا ډېر ټایمه پورې خلک داسې ګرځي راګرځي. نو هغه ویل راځه مړه داسې لږ به وګرځو او داسې پټ ته به بازار کې لاړ شو، هلته به راولو. نو بیا موږ داسې روان وو، موږ ویل ځه ټیک ته بره به راولو. نو داسې پټ ته روان وو. بیا دلته بل دود والا دی، ویل ځه د ده نه یې راخلو، بل ځه ټیکې د هغه نه به یې راولو. نو روان وو په بازار کې او بیا به دود والا خواته راورسېدلو. نو بس دنه هم دود راواخیستلو او بیا داسې روان شو. بس لږ نور سامان هم و، هغه هم راوړو او مخې ته راسره ویډیو ګورئ. نو دود هم راواخیستلو، راووتو دوکان نه واپس. نو بیا ویل چې راځه فروټ خواله ورځو، لږ فروټ هم راوړو. نو چې دلته راغلو د سره لږ فروټ هم ترې راواخیستلو، ریټ یې هم ډېر زیات ښه و او ډېر مزېدار و. نو موږ ویل ځه لږ فروټ پتې هم راولو. هندواڼې ورسره راغلې وې خو ډېرې زیاتې مزېدارې وې. موږ ویل ځه لږه شانتې هندوانه پتې هم راواخلو. موږ یو شیز په کار و، هغه را دوی سره نه و. نو بیا موږ ویل ځه دنه هم څه راواخیستو. موږ ویل ځه پورې ته ځو، هلته به هم راولو. نو سامان هم ترې واخیستو، دغه امونه او بس دا لږ سامان هم ترې راواخیستو او موږ ویل ځه یو شیز دو په کار دی، هغه به هم راولو. برابر. نو هندواڼه ډېره زیاته هم مزېداره هندواڼه هم راواخیستله. نو بیا ویل چې راځه لکه بوتل ورسره راوړو. بل ځه راځه مارکیټ ته به ورشو او بوتل به هم راولو. نو رالو بوتل هم رااخیستو. هغه ته مې ویل زه بوتل راخلم، ته موبایل ونیسه. نو ما پکې بوتل کتلو، پیسې هم په لاس کې راسره وې نیولې مې، بس ما چېرته ډیلې ازادې ورکوم. نو بوتل مې راواخیستو، پکې یو زموږ خو بس فیورېټ بوتل یې
بیا بازار روان شولو، واپسۍ کې سامان وامان هم راواغوستلو. نو دلته ماحول ډېر زیات ښکلي و، خلک راوتي وو، انجوی کوله. نو ما ویل چې تاسو سره هم یو وړوکی شانتې ویلاګ جوړ کړمه او تاسو بیا راسره وګورئ. نو که تاسو چېرته زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، دا ورسره ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره ووهئ چې زموږ هر یو ویډیو تاسو ته اول درځي. نو سپورټ